له زده کړو د وروسته پاتې کېدلو په دوام یې حکاکۍ پیل کړې او هڅه کوي چې د ښوونځي او پوهنتون د ټولګي هیجان په دې کارخونه کې په کار کولو کې محسوس کړي. انیتا محمدي دا هنر 15 کاله وړاندې زده کړی. هغه په لرګیو کې د حک کولو په واسطه بېلابېل هنري آثار پنځوي. من سال اول دانشگاه را خواندم، مطابق 3 سال دیگه من نتونستم ادامه بدم بنابر محدودیت هایی که بس شد و به همون مناسبت من ایجاد کردم کارگاه هنری را. آغل محمدي ته حکاکۍ او لنجونو سره په ګډه کار کول آرامتیا وربخي او دا هغه هنر بولي چې په وسیله د خپل خبرې او کیسې پرې انځوریزې کولای شي. انیتا محمدي وایي چې د پلازمېنې په پرتله په ولایتونو کې ښځې د لږو امکاناتو په لرلو سره ډېرې ستونزې لري. به خاطر نبود بودجه و نبود مواد خام در بامیان خیلی محدود شده و نمیتونم بیشتر از یک نفر برای خود بگیرم که همراه ما کار بکنن یا برایشان آموزش بدم. حکاکۍ هغه هنر دی چې د افغانستان په ختیځه کې ډېره مخینه لري او د انیتا محمدي په وینا چې د زده کړو له ځنډېدلو وروسته اوس ډېرو نجونو دغه هنر ته مخه کړې او دا فعالیت یې له وخت څخه د ګټې اخیستلو لپاره غوره فرصت بللی دی.